هغه یو کار چې د وخت د تېرېدو سرعت ورو کوي. که څه هم ډېر خلک وایي چې اوس مهال وخت ډېر ژر تېرېږي او دا وایي چې وخت تر پرونه تېز شوی، خو یوه نوې ساینسي څېړنې ښودلې چې یو خاص کار کولی شي د وخت د تېرېدو احساس ورو کړي او دا کار ورزش یا فزیکي فعالیت دی. په دې څېړنه کې 33 کسانو ته ویل شوي چې 4000 متره بایسکل وچلوي. د بایسکل چلولو پر وخت د هغوی نه څو ځله وغوښتل شول چې اټکل وکړي چې 30 ثانیې کله پوره کیږي. دا تجربه 3 طریقو سره ترسره شوه، یوازې له مجازي سیال سره او د سیالۍ په حالت کې. پایله دا و چې د بایسکل چلولو پر مهال اکثره خلکو فکر کاوه چې 30 ثانیې تیروي، خو لا وخت پاتې و. دا په دې معنی ده چې د دوی لپاره وخت ورو شوی و، یعنی د وخت د تیریدو احساس کم شوی و. پوهانو ویلي که څه هم دا دقیقه وجه نه ده معلومه، خو دا امکان شته چې کله موږ خپل بدن تر فشار لاندې راوستو نو زړه تیز درزوي، تمرکز کمیږي، ستړیا ډیره شي او دا ټول شیان زموږ د وخت د احساس په سیستم باندې اغیز کوي. همداراز یوه بله څېړنه وایي چې کله انسان ډیر خوشحاله وي یا خوښ فعالیت وکړي نو وخت ژر تیریږي، خو کله چې بیزاره یا خفه وي نو وخت ورباندې ډیر ورو تیریږي. او بله څېړنه بیا وایي چې کله موږ کوچني وو نو نوي کارونه مو کول نو وخت به ورو تیریده، خو د عمر له زیاتېدو سره مو ژوند یو ډول تکراري کیږي او نوې تجربې کمیږي چې له امله یې موږ ته وخت ژر تیریدونکی ښکاري. یعنې د وخت د تیریدو احساس په دې پورې اړه لري چې موږ څه ډول بوخت یو، څه احساس لرو او زموږ بدن په څه حالت کې دی.